ما ته به څنګه رامعلومیږي چې دا وخت زه د الله په عذاب کې ګرفتاره یم او که نه یم؟ پر ما باندې د الله عذاب سته او که نه سته؟ ډېره اسانه طریقه ده. که چیرې الله تا ته د لمونځ کولو توفیق نه درکوي، پوه سه چې پر تا باندې د الله عذاب رانازل دی او ته د الله په عذاب کې ګرفتاره یې. ډېر خلک لمونځ قضا کوي او بیا چې ته ورته ووایې، ته یې وایې یار الله مهربانه دی، بې له لمانځه به الله ماته جنت راکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا څه فرمایلی دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. چې کوم چا قصدن لمونځ قضا کوي، وخت ورسره و عذر نه ورسره، قصدن یې لمونځ قضا کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کفر وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبرو کې یو شک نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره کې تا ته هیڅ سوچ فکر نه درځي چې نبی علیه السلام د لمونځ قضا کوونکي ته دا خبره کړې چې دا کفر وکړي، او ته دا وایې چې لمونځ دې قضا کړم او زه دې د الله په مهربانۍ سره جنت ته ولاړ سم. ځان ته دوکه مه ورکوه، بل ځان سره دروغ مه وایه. د لمونځ هیڅ معافي نشته. امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي وایي کوم چا چې قصدن لمونځ قضا کوي هغه کفر وکړي. لمونځ د مؤمن کامیابي ده، لمونځ د مؤمن نور دی، لمونځ د مؤمن